د آرمي افیسر ویښته واړولي په جاپان کې د هسپتال مریضانو د میتیازو اوبه ولیسکلې که تاسو ته پته ولګي دا نو خندا به ونه درېږي او ولې د یوې ورځې دپاره ایم ایس ډوني د یوې غټې کمپنۍ سی ای او جوړ کړی و او د هوټل د شپ ټوپۍ دومره اوږده ولي د دې د پیژندو دپاره زما سره د ویډیو د اخره پورې جوړ اوسئ نمبر 9 دا یو ډیر ښه ټریک دی که تاسو دا ګورئ چې هندوانه خوږه ده او که پیکا نو تاسو د دې سپینه حصه وګورئ که دا یې سپینه نو هغه به دومره خوږه نه وي که هغه لږه وایټش اورنج نو هغه به ډیسنټ وي که هغه پوره د اورنج په شان نو هغه به ډیره خوږه او تاسو په دې طریقه خوږه هندوانه موندلی شئ نمبر 8 د جاپان په هسپتال کې به د هغه غزي مریضانو د ټایلټ وبس کړي د وړوکی پایپلاین د غلطۍ د وجې نه هغه خلکو د 30 کالو پورې د ټایلټ وبس کړي د دې خبرې نه هلته هیڅوک نو خبر خو کله چې ګورنمنت ته پته ولګي د ټولو خلکو ته وي او د ټولو خلکو نه معافي هم غوښته چې زموږ نه غلطي شوې ده نمبر 7 که تاسو غواړئ چې څوک دې تاسو خبره په غور سره واوري نو تاسو له خبرې په شروع کې هغه ته دا ویل پکار دي چې مال ته ویل خو نو پکار خو بیا هم زتا ته وایم که تاسو داسې وکړو نو د هغه کس دلچسپي بس تاسو سره په خبرو کولو کې سیوا شي ولې چې هغه هم داسې سوچ کوي چې څه داسې شیزو چې د ماته ویل نه غوښتو دا یو ډیر د کمال ټریک دی د کم نه چې ډیر کم خلک خبر دي نمبر 6 تاسو چې کلم د انګلیش ویلو کوشش کوئ نو تاسو سره دا سکیږي چې تاسو په دماغو کې خو انګلیش خپل رغيږي خو هغه انګلیش چې تاسو وایي نو هغه دومره برابر نه وي نو دا ولې په اصل کې زمونږ دماغو لا د انګلیش ټکی پروناونس کول خو ورزي خو زمونږ جبې لا پروناونس کول صحیح نه ورزي نو ځکه دا سکیږي نمبر 5 په 2017 کې ایم ایس ډوني د گلف اف انډیا سی او جوړ کړی و صرف د یوې ورځې لپاره په اصل کې ایم ایس ډوني په دې ځان پوه کوي چې د سی او کار څنګه کیږي او هغه څه کوي او یو ورځ چې کله تیر شو نو هغه وی چې زه په کرکټ کې ټیک یم د سی او کار مینیج کول بالکل هم آسان نه نمبر 4 په پوره دنیا کې صرف انسان د شي دی چې هغه کله شاک شي نو خلک کولاو کی په انټرنیټ باندې بتاسو نو زناور په داسې کولو لیدلی خو هغه ټول ایډیټډ دي ولې چې د دې ایموشن ډایرکټ کولو فوا صرف په انسانانو او شادوګانو کې نمبر 3 دی هوټل ته وګورئ په دې کې دنه تاسو د یو قیدی په شان ټریټ کړئ دلته هر یو شیز د جیل په شان ډیزاین کړی شوی دی دلته ټیبل او سیټ هم بالکل د جیل والا په تیم کې ډیزاین شوی دي او صرف دومره نه د دې خوراک هم د جیل په شان ښکاری صرف ښکاری خو په خوراک کې ذایقه ضرور وي نمبر 2 تاسو به ورځ دا سوچ ضرور کړئ چې د هوټل کم شفت کی هغه په سر باندې دومره اوږده ټوپۍ ولې په سرای په اصل کې د دې ډیر وجوهات دي د ټول ناول یو شفت ټوپۍ ځکه په سرای ځکه چې هغه کله خوراک پخی چې داغه د سر ویښته په خوراک کې ونه غورځيږي ولې کدا سی وشو نو بیا به کسٹمر ته مسلې وي او د ریسټورانټ نوم هم خرابې دی شي د دې نه علاوه د شفت کوم ټوپۍ چې دا داغه سکل شو کوي یعنی چې شفت څومره زیات ټیلنټډ دی کله یو شفت په سر د 100 نه زیات پول والا ټوپۍ نو د دې مطلب دا دی چې شفت په 100 طریقو باندې املیټ تیارول شي صرف دا نو د شپ چې کوم سکول یا کوم غټ ریسټورانټ چې پاغه کې د هر لیول شپ د لپاره یو جدا ټوپۍ او څنګه چې د شپ پروموشن کیږي نو هغه شان دغه ټوپۍ هم چینج کیږي دا بالکل د ملټری رانکینګ پشانی نمبر 1 تاسو به دا شی ضرور نوټس کړئ چې د آرمي د ځوانانو ویښته واړولي دا صرف په پاکستان کې نه بلکې د هر ملک د آرمي ویښته واړي اکچولی کوم د آرمي ممبرز چې هغه هلمټ پسري د دې سره نور هم ډیر ټول زی چې داغو په سر باندې لګي او که په دې کې ویښته واړوي نو هغه ته باسانتیاي او د ګولې پایر کولو په ټایم دوربین ته پکتو کې غټ ویښته سترګو ته راکوزيږي کم چې داغو د لپاره خطرناک ثابتې دي شي او تاسو ته پته وي چې د غټ ویښتو د وجې سر ډیر زیات خوله کیږي او آرمي والا خو ډیر زیات مهنت کوي که په دې کې داغو ویښته غټ شي نو په ویښتو کې به ډیر زیات خارخ پیدا کیږي تر دې پورې چې داغو په سر کې به فنګل انفیکشن هم کېدای شي نو ځکه خو داغو ویښته همیشه واړی ملګرو که ویډیو تاسو خوښ شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپل مرګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو حاصلولو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله